برادرها بودیم عرصه ما در خانه وجود نداشتیم که ما زنده ماندیم. او کسی که در خانه بود زنده نماند. اویا کلن عزیز محمد 15 کاله پخوا ور په یادوي کله چې دا ځای په څو ساعتونو کې له خاورو سره خاوري شو. د سالنګ درې په لوړو کې د اونامک کلی دلته لا هم د پخواني شوروي د ځواکونو له لوري د 1983 لمریز کال د درنو حملې نشي نشانې لیدل کیږي. ویجاړ کورونه او هدیرې چې د خونړۍ پیښې ښکارندویي کوي. از بالا که بمبار کرد برادر باعث بمبار برادر ما آوردیم اینمی کل دبل خاک کردیم. بیادر و بیادرزاده پدر ما مادر ما بچه کاکای ما هر لحظه که از خانه میبرم از کلکین محمد یاسین له دې هدیرې 2 متره خواته اوسي. ببینم همون صحنه یادم میاد. همون صحنه یادم میاد که آفرین به پدری از اون اطفالا و همون خانمش و همشیر دخترش و بچه‌هاش تو خاکا رو از سر مویاش رو برات میکرد که دست یک چپرکه 3 تا 4 تا ایران مانده بود. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل چې 40 کاله وزي نږدې 10 کاله دوام وکړ او شاید دا 10 کاله د اوسنی افغانستان په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ لسیزه وي. اټکل کېږي چې نږدې 2 میلیونه افغانان او 15000 شوروي پوځیان په دې موده کې ووژل شول. ماوانش دیسی 40 میلیش کلی جنمی در برادر جان اینمی تو 3 منزل طیاره 150 بم دانو ملایقه بود تا دانو تپه سیایی که نیست آنموجا پرو اینمی تو افتادگی بودیم 3 منزل طیاره بمبار میکرد. یک منزلش می آمدیم که به قید هوا میداد میره. د عزیز محمد تقریبا ټول همزولي د اونامک او شاوخوا کلیو خاطرې او کیسې لري چې له 15 کلونو وروسته لا هم دوی ځوروي. اینمی قشلاق به نام اینمی منطقه ما به نام کور رحم یاد میشه. اینمی قشلاق بسیار جاتر زدم از ساعت 6 صبح تا 10 بجه روز اینمی قشلاق دیسی میزد. دیسی 40 میله هر چند قریه را کلش زد. ما شخص خودم امی قریه را 20-22 نفر شاید از امی قریه کشیدیم 10 نفر دیگه زخمی. بدترین هر لحظه که اگر همون صحنه یادم میاد ما شاید که اگر ریشم سفید شده است هر ساعتش که میامد دیگه هم ریشم هم سفید میشه دیگه هم ضعیف میشم که او صحنه را ما دیدم او حالت ما که دیدم. دا ټول د عزیز محمد خپلوان دي خو یوازې عکسونه پاتې دي. عزیز محمد د دود لمخې د هغو ښځو عکسونه نشي چې د نارینه‌و ترڅنګ وژل شوي دي. دا ډول سختې حملې او خونړۍ پیښې د افغانستان په هر ګوټ کې شوي دي. دلته د افغانستان د جنوب په کندهار کې عبدالمنان د دعا لپاره یوې هدیرې ته راغلی چې د شوروي اتحاد د درنو حملو قربانیان پکې ښخ دي. دی هغه ورځ ورپزړه کوي چې په یوه هوایي حمله کې د کورنۍ 4 کړي ووژل شول. ولې ګور جوال سره نیولې داسې راځه داسې مخ داسې پر دغه مخ باندې داسې دروغ سره پر دغه سره پر بمبار شو. دغه ځای باندې بم ورتوي یو باندې پر دغه ځای باندې ورکه شوله بیا دغه ادامه ما څه به شي مې پیدا کړی نور چې هغه بدن پراله هغه بدن یې دغه کلاندې کړله هغه پر هغه ځای شهیدان شوله دغه کیسه وه. له دې ډېر لرې دلته په مسکو کې یو متقاعد صاحب مذهب اوسي چې د جبهې د هغې بلې خوا کیسې کوي. پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل دغه پخواني افسر تر قوماندې لاندې ځواکونو پیل کړ. د خبرو تر قوماندې لاندې ځواکونه لومړنی کنډک چې د 1958 لمریز کال په جده کې د حیرتان بندر لارې افغانستان ته واوښت. ډګروال لیونید خبروف چې اوس 22 کلن دی په افغانستان کې د شوروي اتحاد د سره پوځ د ډیرو حملو قومانده په غاړه لرله.
په 1980 لمریز کال پر پنشیر په لوی حمله کې سخت ټپي شو او لاسه د همغه ټپ له کبله به حصه دی. Когда кишлак молчит, ну жди уже. کله چې کله آرام وي انتظار باسو طبعا کله چې زموږ پر لور ډزې کېدې نو موږ غوسه شو. که څوک تاسو لا پر خي مخ سپېړه درکړي نو څه کوئ؟ کیڼ اړخ وراړوئ او منتظر کېږئ که نه عکس العمل ښکاره کوئ. Или сдачу сдадите. دا ټول د خبروف په ذهن کې د شوروي اتحاد د برمناکو وختونو خاطرې ژوندۍ کوي. د همغه وخت چې ځوان و باور درلود چې د نړۍ د یوې تر ټولو سترې او غښتلې اردو غړی دی. خبروف باور لري چې شوروي اتحاد په افغانستان کې بریالي کېدای شوی او باید خپل پوځیان ژر نه وای ایستلی. خو کله چې د 2 میلیونو ملکی وګړو د وشل کېدو خبره کیږي د متقاعد ډګروال مني چې د سنگر ملګرو یې تیروتنې کړې دي. Я считаю, что можно было. زما په عقیده د افغانستان په جګړه کې بریالي کېدای شو او باید شوی وي او د ملکی وګړو د وجنې مخنیوي مو کړی وي کچېرې د جګړې د ټولو قواعدو او اصول سره سم او د عقل له مخې عمل شوی وي نه چې برعکس. روسا از تجهیزات بسیار سنگین و پیشرفته برخوردار بودند. اینا تجهیزات پیشرفته داشتن اما سیستم دیجیتال نبود. سیستمی که امروز آمریکایی‌ها و دیگرها از او استفاده میکنن سیستم دیجیتالی که میتونه به اصطلاح محیط مورد نظرشان دقیق بسازه نبود. به اساس کوردیناتا روی خریطه تنظیم میشد عملیات ها را انجام میدادن. این باعثی میشد که در هر قریه و قصبه و اطراف از این مردمای ملکی بیشترین تلفات بتن. د شوروي پوځیان بالاخره د 1980 د دلوي په 28 نیټه له افغانستان ووتل. مسکو د ډاکټر نجیب الله د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړ. که د افغانستان د ورپسې تحولاتو او د هغو له سیاسي پایلو ورتیر شو څه چې د شوروي اتحاد له لسکلن یرغل څخه پاتې شول نه رغېدونکي ټپونه دي چې لا هم د جبهې د دواړو خواو عام وګړي او جنګېدلي کسان کړوي.